دوستانو سلام، وخت مو په خیر. هیله د جوړو او خوشحاله بایست. د دستارنامې سره لرم لوست د دریم هنر پر اساس باندې دی. د خوشحال په دستارنامه کې د یو مشر، د یو چا چې مشرتوب او رهبري او لیډرشپ پر غاړه اخلي، د هغه لپاره دریم اساس د لیک یا د کتابت یا د خط هنر یاد شوی دی. موږ په دې پوه یو چې د بشر د تاریخ یو له تر ټولو غټو کشفونو او اختراعاتو څخه هغه لیکل دي. خط لیکل دي او د مفاهیمو لیږدول دي. موږ د لیک په اړه په ژبپوهنه کې یو ډېر واضح تعریف لرو. هغه دا دی چې لیک خاموشه ژبه ده. خاموشه ژبه چې له یوه نسله بل نسل ته مفاهیم لیږدوي. لیک یوازینۍ وسیله وه چې د دې زمینه یې مساعده کړل چې راتلونکو نسلونو ته زموږ د تیر، د نن او تر سبا پورې دغه حالات انتقال کړي. هغه مفاهیم، هغه ایجادات چې تر ننه زموږ په لاس کې دي، هغه د لیک په وسیله باندې انتقال شوي دي. کله چې د لیډرشپ او مشرتوب مسئلې ته راځو، لیک دوه اړخه لري. یو اړخ د لیک هنر دی چې ته څنګه لیکل کوې، څنګه په ښکلا، په ښکلي خط په دغه باندې ته لیکل کوي. دوهم د ورځنیو چارو، د افکارو، د مفکورو له مغز او ژبې څخه راایستل او په لیکله بڼه وړاندې کول دي. نو دواړه اړخه، هم د لیډرشپ لپاره، هم د عامو خلکو لپاره، هم د عامو انسانانو لپاره دا هنر مهم دی چې ویل دي. یو شی چې بدبختانه په افغانانو کې، بالخصوص په پښتنو کې ډېر عام دی، هغه دا دی چې د دوی ډېر تمرکز یوازې پر لیکوالو باندې دی. په داسې حال کې چې انجینران کولی شي، حتی انجینران هم په ادبیاتو کې لیکنې کوي، ډاکټران هم په ادبیاتو کې لیکنې. ډاکټران کولی شي په خپل طبابت کې لیکنې وکړي، انجینران کولی شي په خپل انجینرۍ کې لیکنې وکړي. هر څوک په خپل مشخص مسلک کې کولی شي چې د لیکنو تداوم وکړي. د لیک بېلابېلې بڼې په نړۍ کې د بشر لخوا څخه اختراع شوي دي. لکه ژبې چې متنوع دي، همداسې لیک هم متنوع ایجاد شوی دی. لومړنی لیک د ډېرو پخوانیو معاصرو اثارو له مخې په بین النهرین کې ایجاد شوی دی، چې د سمبولونو په شکل و. دوهمه ادعا دا ده چې نه، په چین کې ایجاد شوی دی چې اوس دی جاوا یې بولي، یا ویل کېږي چې تر ټولو پخوانی لیک هغه براهمني لیک دی چې سانسکریت په لیکل کېدل. ولې دا ادعاوې یوازې د ادعاو په حد کې کافي دي؟ ولې دا موږ نسو ویلی چې د نړۍ تر ټولو پخوانی لیک به کوم لیک؟ خو زما په نظر د ژبپوهنې د یو زده کوونکي، د ژبپوهنې د برخې د یو فعال په توګه هغه دا دی چې تر ټولو معقول لیک همدغه کوفي، یا چې اوس په عربي لیک مسما دی، دا لیک تر ټولو معقوله لیک دی، ځکه چې د دې اشکال د خولې د جو پر اساس باندې لیکل شوي دي. مثلا ا ګوري یو ډول عمودي حالت اخلي، ب په یوه نقطه کې دلته موشلي، په درې نقطو کې موشلي، ته دوه غاښو ته ژبه ورپورته کېږي، ث درې غاښو ته ورپورته کېږي. دغه تر ټولو معقول حالت د ګرافیمونو دی، چې دا البته زما خپل کشف یې بولي، دغه یې بولي، دا حروف پر دغه اساس باندې زما په نظر ټاکل شوي دي. نو د لیک لیکل د دواړو اړخونو، هم د هنر په توګه چې ته څونه ښه او صاف لیکل کوې، اوس مهال د لیکلو په څنګ کې ټایپینګ هم مهم دی چې ته څونه تیز یو مفاهیمه اخلي، ځکه زمانه روانه ده، د ټکنالوژي زمانه ده. ته د قلم به لیکې، صحیح خبره ده، مګر ستاسې د یاد وي چې د ټایپ سره لیکل هیر نه کوي او د لیکلو سره ټایپ هیر نه کوي. دا دواړه یو د بل سره تړلي مسایل دي. ولې په مجموعي توګه ټایپ کول او په لاس لیکل، دا دواړه شاته هغه غټ بار لري چې هغه د افکارو، د افهامو، د مفاهیمو او د فکرونو دا را انتقالول دي او په لیکلې بڼه وړاندې کول دي. موږ په ټولنه کې هر ډول خلک لرو، هر ډول قصې لرو، هر ډول داستانونه لرو، هر ډول پیښې لرو، هر ډول تجربې لرو. ولې دا تجربې یوازې تر خلکو پورې محدودې پاتې دي. نو د خوشحال خبره دا ده، که غواړئ په ټولنه کې د لیډرشپ ایجاد رامنځته شي، لیکوالو ته ارزښت ورکړئ. لیکوال څوک دی؟ هر هغه څوک چې لیکل کوي.
دا یوازې نه چې شعرونه لیکي، دا یوازې نه چې کیسې لیکي، دا یوازې نه چې ناولونه لیکي. نو ادیبان یوازیني لیکوالان نه دي. ادیب د ادبیاتو د برخې لیکوال دی، انجینر د انجینرۍ د برخې لیکوال دی، ډاکټر د ډاکټرۍ د طبابت د برخې لیکوال دی. موږ ملت بدبختانه چې کتابونه نه وایو نو هره ورځ تاریخ را باندې تکراریږي. زموږ رهبرانو لیکنې نه دي کړي. تاسې ماته راوښیاست چې د پخوانیو رهبرانو د څو خاطرات پر د میزونو پر سر پراته دي. دوی خپل سیاستونه نه دي لیکلي چې اوس موږ دغه یو. که څه هم چې پخواني تاریخ ته ځو، احمدشاه بابا خپله دیوان درلودی د شعرونو، د دورې ټوله دغه تاریخونه لیکل سوي دي. میرویس خان نیکه رحمان بابا دیوان یې ټول عمر سره ګرځوي، حتی مور یې شاعره وه. نو لیکوالي په دواړه ماهیته او اوس مهال د ټکنالوژۍ سره په درې سره ماهیته، په کمپیوټر لیکل، د افکار او مفاهیمو لیکل او په قلم لیکل، دا یو له اساسي ترینو مسؤلیتونو، هنرونو، ځانګړتیاو او مشخصاتو څخه دی چې هم ورځني ولس ته سکون او آرامي ورکوي چې هره ورځ یو شی خپور کړي د ملت د یو چا په توګه چې تا ته توجه ده د خلکو. ته باید حد اقل زه د ورځې حد اقل تاسو ته 3 څلور لیکنې ولیکم، په دې خاطر چې زه پوهېږم ما دا زده کړه کړې ده او دا په ما باندې دین دي چې زه بېرته تاسو ته دا افکار در ولېږدوم. نو ځکه زه د مجبوریت د مخې، د انساني اصالت د مخې، د پوهې د اخیستلو د قرض په توګه زه بېرته تاسو ته درکوم. نو تاسې هر څوک چې په هر فیلډ کې یاست شرمېږئ مه. حتی که تاسې ګاډیوان یاست د خپلې ګاډیوانۍ دغه تجربه مو ولیکئ. حتی که تاسې نجار یاست خپل د نجارۍ تجربه مو ولیکئ. دا د شرم خبر نه ده. موږ انسانان یو، هیڅ انسان تر بل انسان لوړ نه دی. او دا مسلکونه چې موږ توز لرو په موږ کې دا د نجار و، ما ته به اکثره خلک ویل ول د دیګ بخار والا زوی، ځکه زما پلار د دیګ بخارونو فابریکه درلود، اوس هم لري، هغه دغه کاروبار دی. چا ویل د واشرانو والا زوی، ځکه د دیګ بخار بیا واشرونه درلوده. چا به بیا ویل چې د دکاندار زوی، چا ویل څه شي. زه په دې نه شرمېږم، نه په دې زه کوچنی کېږم، ځکه زما پلار کاسب دی او کاسب حسیب الله دی، هر کسب کوونکی د خدای دوست دی. نو په ټولنه کې قصداً په موږ کې مسلکونه بدنام کړل سوي دي. نو تاسې ټوله چې فارغېږئ د هغه څخه راوځئ د پوهنتون څخه، حتمي نه ده چې تاسو اتومات ولاړ سئ معین سئ، رئیس سئ، وزیر سئ. نو تاسې اول د کوچنیو درجو څخه شروع کوئ. ولې؟ د مشرتوب خصلت، د یو کامل انسانتوب خصلت همدا دی چې ته هر څه د ژوند اړوند پېښېدونکي ولیکې. دا ستا مکلفیت دی د یو مخکې انسان په توګه چې وروسته د بل نسل را روان دی چې خپل په ژوند کې تېرېدونکي هر څه ولیکې. نو ځکه هره ورځ حد اقل 10 مخ ووایاست، یو مخ ولیکئ هره ورځ. او دا ډېره ساده خبره ده، ډېره اسانه خبره ده. په بازار کې مو یو عادي پیښه ولیدل، په یوه جمله کې ولیکئ. یوه ورځ به خلک در باندې وخاندي، 2 ورځ به در باندې وخاندي، 3مه ورځ درته متذر کېږي چې دی نن څه شي وایي. نو د خوشحال د دستارنامې خبره د شرقي لیډرشپ، د شرقي مشرتوب په بنیاد کې 3م هنر هغه د لیکل دي، د نسخت لیکل دي، د نور لیکونو ډولونه دي، او بیا د مفاهیمو لیکل دي، صرف چې په رقم خط لیکي. او بیا په اوس زمانه کې په کمپیوټر کې ټایپ دی چې ته ژر وکولی سې د ټکنالوژي په وسیله د نړۍ هغه بل کونج ته دا خبرې ورسوې. اوس مثلا که دا تلیفون نه وای، که دا ویډیو نه وای، زه د دې ځای څخه ناست تاسو ته د دنیا پر هغه بل لاندې خوا باندې ما تاسو ته چیرې دا خبرې در لېږلی سوی. نو موږ د دې زمانې سره یو ځای تکامل کوو او د دې زمانې سره د یو ځای روانېدلو دغه بدای. بیا هم که تاسې علاقمند واست چې د لیک په اړه نور پوه سئ، د تاریخي ژبپوهنې دوهم ټوکې د لیکونو ټول ډولونه په دغه توګه باندې په مشرح او په واضحه توګه باندې دغه سوي دي. دلته د لیک ډولونه دي: تصویري لیک دی، فکر لېږدونکی لیک دی، د کلمو لیک دی، کلموي لیک دی، هجایي لیک دی، الفبایي دی، بیا لرغوني لیکونه دي، هیروغلیف دی، میخي لیک دی. داسې راځي نو تر عربي و لاتیني و ټوله لیکونه په دې کې تشریح شوي دي. او حتی په دې اړه هم بحث شوی دی چې پښتو په کومو لیکونو باندې لیکل شوې ده. نو د مشرتوب او د شرقي لیډرشپ 3م هنر هغه د لیکلو هنر دی. یاد مو اوسه 3 ډوله لیک: اول قلم لیکل، دوهم په کمپیوټر لیکل، او 4م
د افکارو او د دریم د افکارو او مفاهیمو لیکل دي. څوک وایي څنګه لیکل مې تیز شي او ښه شي، نو دغه وایي بنویس و بنویس و بنویس تاکي شوي خوشنویس. نو لیکل وکئ، خپله لیکوال کېږئ. دې ته مو منتظر کېږئ چې تاسو د اسمانه کلمې راتاکئ لوړ دغه وکئ. اول عادي لیکل وکئ، اول عادي په قلم لیکل وکئ. دا لیکل 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 ستاسو څخه یو بهترین، یو تکړه، یو ښه هنرمند، یو ښه لیکوال، یو ښه د خپلې برخې فعال جوړوي. نو له نن څخه وعده ده په خپله برخه کې که حتی دکاندار یاست هم خپل د برخې لیکل کوئ، خپل د ژوند تجربې لیکئ، خپل لیدلی حال لیکئ. نو یوه کتابچه درته کښېږدئ، هم به مو خاطرات لیکلي د ژوند تر اخره در سره پراته وي او هم به مو خپلې تجربې له نورو انسانانو سره شریکې کړي وي. د شرقي لیډرشپ د دستارنامې پر اساس دریم هنر د لیکلو هنر پر لوی الله مو سپارم. تر بیا لیدو پورې سرلوړي، اباد او سربلند اوسئ.